پارون ښار یوې بلې درې ته راغلی یم کومه چې د چین په نوم یادیږي چې د بدخشان او چین سره ځانګړی سرحد لري. زړه پورې هوا ده چې دلته څوک راشي او دین هم دغه هوا نه لذت اخلي، خوند اخلي. نو موږ هم دې هوا نه د خوند اخیستلو لپاره راغلي چې ماشاءالله موږ چې ګورو اشپزي دی یو څه ښه ده خو خوند یې وروسته معلومیږي چې دا وطني پخو که نه موږ جوش دې ته جوش هو نه دې کې به یخني شیروا کوئ که څه هو یخني لګیا دی او یو څه تیاری فکر کوم ډېر کم وخت پکې دی تر څو پوخ شي. تاسو ګورئ چې دلته یې قصابي کړې ده. شیخان چې دي که نه وایي چې اوس سوځېږي بېرته به وي چاته ویټ نه ورکوي ډېر خوښېږي رښتیا ده که دروغ ده؟ نه زموږ شیخ اصلا حاجي مملا ده مشهور کلاري تاسې پېژنئ هغه خو ډېر موږ د هغه پلویان یو. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو خوږو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. کانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو د نورستان مرکز پارون ښار یوې بلې درې ته راغلی یم کومه چې د چین په نوم یادیږي چې د بدخشان او چین سره ځانګړی سرحد لري. موږ یې هغه خیرنۍ نقطې ته راغلی یو کوم چې اخوا د موټر او پیاده تګ نور لاره نشته دی. دغه یې هغه خیرنۍ نقطه ده چې دا هم ډېر په زړه پورې او خوندور ځای دی او ټوله دره شنه ده په شنو ونو پر شین چمن او په ښایسته اوبو پوښل شوې ده. نورستان کې ماشاءالله اوبه ښې پرېمانه دي، په ټولو درو کې ښې پرېمانه روانې دي او دغه دره بیا پکې ډېره ځانګړې او ښایسته ده. دلته هم ډېری هیوادوال د چکر او تفریح لپاره راځي، د ډېرې لرې ولایتونو څخه هم دغلته ځوانان راځي، دغلته شپې کوي ځکه ستونزه نشته دی، په ټول هیواد کې امنیت دی او اکثره ځوانان کوشش کوي تر څو داسې ځایونو ته لاړ شي چې غریز علاقې ولري، طبیعي منظرې ولري، ښایسته هوا ولري، اوبه پکې ښې پرېمانه وي. نو دا چې په ختیځ زون کې ګرمي زیاته ده نو اکثره د ختیځ زون خلک په دغې ورځو کې زیاتره دلته راځي د چکر او تفریح لپاره. نو موږ هم دغې درې ته راغلی یو چې د چین په نوم یادیږي. دلته به له راغلو وطنوالو سره چې له مختلفو ځایونو څخه دلته راغلي هغوی سره غږیږو او خبرې اترې به ورسره کوو چې څومره خوشحاله دي او له کوم ځایونو څخه دلته راغلي او زیاتره دلته په بانډار راځي. نو مطلب ښه مکمل سره د پسه سیرلي دغلته راځي، ذبحه کوي او دلته پخوي هم او خوري هم. نو ډېر د چکر او تفریح ځای دی ځکه ټول شنه منظره ده، یخه هوا ده. نو موږ هم دلته یو په دې هیله چې تر پایه راسره اوسئ، د دغې ځای د منظرو څخه به خوند واخلئ، تر څنګ یې دلته به له هیوادوالو سره هم غږیږو. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ.
شئ لکه څرنګه مې چې پیل کې یادونه کړې وه مرکز نورستان کې یو بیا د پارون ښار یوې بلې څنډې ته راغلي یو چې دا هم ماشاءالله ډېره په زړه پورې او ښایسته علاقه ده. دلته دغه حاجي صاحبان همڅرنګه دا نور نور تاسو ګورئ هغوی هلته اشپزي کوي او دلته ناست دي تر څو هغوی خوراکي مواد تیار کړي او دلته په شریکه مخرجان کړي. حاجي صاحب ما سره تر څنګ ناست دی دلته څه نه غږېږم چې دوی له کوم څخه دلته په چکر او تفریح راغلي. حاجي صاحب سلام څنګه بخیر راغلي. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ په خیر راغلی د ټول مخکې د تاسو ته ستړي مه شئ خدای مو هر کله راوله خوشحاله شو چې تاسو سره مو لیدنه وشوه. موږ مختلف ملګري د مختلف ځایونو څخه راغلي یو ټول ملګري لیولل څوک د کونړ نه راغلي څوک د کابل نه دي څوک د لوګر نه دي څوک دلته مرکزي زموږ دلته د پارون اوسېدونکي ملګري دي او دلته نن د جمعې ورځ وه موږ چې ټول یو بنډار جوړ کړو یو خوشحالي د ملګري ټول انډیوالان سره راغلي یو دلته ایس ټي وي آخري دره چین دره ده چې یو سرحد یې د بدخشان سره لګېدلی بل سرحد یې د چین سره لګېدلی به دلته موږ راغلي چې دلته بنډار وو په ملګري ټول راغلي مال مو ځان سره وړی دی بس دلته مال حلال کړی وینئ چې دغه د بنډار دی خوشحاله خپل ملګري یو نو خوشحاله نن ورځ باید غواړو چې خوشحاله تېر ډېره مننه حاجي صاحب خیر اوس کور ودان دغه نوم راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي وپېژني. ستاسو نوم مبارک. زما نوم عبدالمنان عابد دی. عابد صاحب که څه هم نورستان ماشاءالله ټول ډېر ښایسته دی یو ځای هم د تعریف محتاج نه دی سړی ستاینه ورته توصیف وکړي دغه ځای هم ډېر ښایسته او په زړه پورې دی خو دغه ځای بیا یو څه ماته ډېر یخ ښکاري ځکه موږ چې مرکز کې زموږ خپلولې سر کړې تر څنګه لږ را مخکې نور درو کې چې موږ خاص بلد نه یو خو دغه ځای یو څه ډېر یخ دی. واقعا د هوا ډېره یخه لري او ډېره ښایسته زړه پورې هوا ده چې دلته څوک راشي او بیا نه هم دغه هوا نه لذت اخلي خوند اخلي نو موږ هم دې هوا نه د خوند اخیستو لپاره راغلي وو چې ښکته بیخي د حد نه زیاته ګرمي وه موږ ویل چې نن باید زموږ یخني وشي واقعا همغسې زموږ او ستاسو یخ کېږي دلته راشي همدغه یخ هوا نه خوند اخلي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ستاسو پیغام دی هغو هېوادوالو ته هغو وروڼو ته چې اوسه پورې نورستان ته نه دي راغلي او بیا دغسې ټولو ځایونو ته باید څه وکړي. اوس خو الحمدلله په ټول هېواد کې امن دی خلک د شپې سفرونه کوي د ورځې سفرونه کوي هېڅ مشکل نشته دی. ستاسو په نظر زما د ټولو نه مخکې امارت اسلامي نه زما دا خواهش دی چې دلته باید سرمایه‌ګزاران جلب کړي. دا وطن ډېر ښکلی دی او ډېر زیبا وطن دی او دا باید د ټولو د تفریح دپاره ځایونه مساعد شي زمینه برابر شي چې د ټول افغانستان خلک بلکې خارج خلکو ته دا وویل شي چې دلته امن دی دا ډېر ښایسته ځای دی د تفریح ځای دی باید چې ټول دلته راشي د ځینه لیدنه وکړي خوند واخلي او بالخصوص د هغه سرمایه‌دار وروڼونه چې زموږ په افغانستان کې داخل دي هغو نه مو دا خواهش ده چې نوره خپله سرمایه دې راوړي دلته مصرف کړي چې دلته خلک دلته د تفریحي او د خوشحالۍ ځای وګرځي باعث شي. او دویم دا ده چې ټولو افغانستان ملګرو نه مې خواهش ده چې ټول نورستان ته راشي. نورستان ښایسته ځای دی. نورستان خلک ډېر مهمان نوازه دي ډېر عزتمند خلک دي درانه خلک دي د مېلمنو ډېر زیات قدر ده ډېر عزت ورکوي. نو د نورستان د خلکو نه هم یو جهان مننه کوو چې دغسې مېلمنو دپاره خدمت کوي او غوښتنه هم زموږ دا ده چې هم د حکومت نه هم د عوامو نه هم د سرمایه‌ګزارو نه چې نورستان ته د خاصه توجه وشي. عابد هیله ډېره مننه. عابد صاحب دا ورته وویل ماشاءالله ستا پښتو ډېره جوړه ده تاسو یو نورستاني ژبه ته څنګه پښتو ډېرې زده کړې که نه زه خپله نورستانی یم الحمدلله پښتو سره سره عربي دا نورې ژبې فارسي پوره تسلط لرم الحمدلله مشکل نشته. ډېره مننه. فکر کوم هلته به اشپزان هم لګوي او څه به تیار کړي سیلۍ هم حلال کړی دی بخښنه حلال کړې که دا به راته وویل تر څو لیدونکي ترې خوند واخلي چې تاسو څه کړي موږ نن تاسو به پخپله ووینئ ور به شئ موږ نن سیلۍ حلال کړی دی غټ سیلۍ هم حلال کړی دی ورسره په خوا کې ورسره نور وریژې او مثال دغه کباب او دغه هر شی هم تیار کړي دي. بس نن د خوشحالۍ ورځ وه موږ د اتفاق او د اتحاد او د مینه بس ټول دنیاوال باید دینه خوند واخلي او موږ هم خوند واخلو. ډېره مننه. عابد صاحب یوه خبره د ځینو دوستان ډېره زیاته کوي که نه چې د نورستان د کوم حیوانات چې دي په ډېرونو کې اکثره ځلېږي که نه دوی دا غوښه چې ده یوه ډېره خوږه یو خاص ځانګړی خوند لري څه یې واقعا د نورستان هر یو شی ځانګړی دی. د نورستان په دې ځنګل کې چې کوم واښه دي دا ځانګړی قوت لري د الله په قدرت باندې دغه
حیوانات دغه غوا او دغه وزې او دغه پسونه چې هر څومره دلته سریږي همدغه د وښو نه چې دی استفاده کوي دغه چې الله رب العزت ځان ته یو خوند ښیي یو دغه دی چې د هغې غوښه او شوده او پنیر او خوره چې د هر شي تهیه کېږي برابرېږي هغه د نورو ځایونو سره ډېر توپیر لري خوند او ذایقه کې ډېره مننه الله مو عزتمن لره خوشحاله اوسئ ستاسو راتګ نه یو جهان مننه کوم خدای مو هر کله راوله خدای هر کله راشي ډېره مننه په خدمت خوشحاله اوسئ خوږو لیدونکو راسره اوسئ انشاءالله شپږ لګیا دی داسې څه تیارۍ هلته له نږدې ورځمه هغه به هم له موږ سره ووینئ او هغه سره موږ خبرې اترې کوو له موږ سره پاتې شئ درنو لیدونکو لکه څرنګه چې مخکې عابد صاحب یادونه وکړه چې سیرلیان مو حلال کړی دلته او پخېږي اوس دغه تاسو فعلا ګورئ دلته اشپزي کې تکړه دی ده سره هم غږېږم چې دا له کوم ځای څخه دلته په چکر او تفریح راغلی سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام ماندی نه موږ راغلي ماندی نه دغه قریه هم د نورستان مربوط ده او نورستان پارون ولایت که دغه خپل نوم ماته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني عبدالله ماشاءالله موږ چې ګورو اشپزي دی یو څه ښه ده خو خوند یې وروسته معلومېږي چې دا وطني پخو که نه موږ جوش یې تو جوش هو نه دې کې به یخني شیروا کوئ که او یخني خالي یخني دغه مساله او دغه پیاز او دا شی نه دغه ځای واقعا ډېر یخ دی که نه دې سره چې یخني که نه بیا ډېر ښایسته او ارام کوي څنګه او ښه طاقتمن شی دی نه دا د لومړی ځل چې اشپزي کوي که نه همیشه پخو موږ کله کله چکر چکر ته راځو او پخوو دا خو زموږ وطني دغه دی که نه او که دا به راته ووایي چې د دې پخېدلو کې اوس څومره وخت شته دی که نه پوخ دی نه اوس هم وخت شته دی پوخ نه دی او د نور شیانو کې چې د کې بخار کې هغې کې دې کې وریجې دی هغه کې چې دی قورمه دی قورمه ده دا یې جوش کړې ده هغې قورمه ده او دا یې وریجې دي درې رقم ماشاءالله بیا خو د اشپزي ښه ده ګزاره کوو نو داسې دغه خپرونه اکثره هغه مسافر هم ګوري کوم چې همدا مهال دغه خپرونه به ګوري او د هیواد څخه باندې دي هغوی لپاره ستاسو پیغام دی څه غوښتل دي ځکه مسافري واقعا ډېره سخته ده او بیا دغسې ځایونو کوم چې ورته څوک چکر لپاره راځي ورسره ډېر احساس ورسره وي که نه ورته په هیله کې تر څو دغه ځایونو ته لاړ شي ستا ورته غوښتل او پیغام څه دی هغو ته خو موږ خو دلته همیشه راځو که نه کله کله یو میاشت بعد دوه میاشت بعد راځو دا میلې کوو که نه چکر وو او دغه پروګرام داسې چې خلک راځي چکر وایي نو لږ لږ څه دغه وکړي او هغه ځوانان هیوادوال چې تر اوسه نورستان ته نه دي راغلي هغوی ته څه وینا لري هغه په رادې شي او دغه چکر که نه دې خوند هم واخلي هوا خوند دغه بل شي دې نه خو بعد نور هم ډېر یخېږي که نه دلته خو ډېر یخ نه خو یو میاشت شته وخت زمونږ اوس یخ کېږي یخ خو همیشه دی نو ده دې یخنۍ لپاره چې دی که نه ماشاءالله تاسو ښه برابر یې دا ننګرهار خلک چې دي که نه لږ نازک بدن دي بلکل صحیح نه د یخنۍ دي نه د ګرمۍ دي څنګه ډېره مننه بس ښه اشپزي ولرئ چې دا دیګې ته ونه سوځي صحیح ده خیر مهرباني نو درنو لیدونکو ماما لګیا دی او یو څه تیاری فکر کوم ډېر کم وخت پکې دی تر څو پوخ شي تاسو ګورئ چې دلته یې قصابي کړې ده فکر کوم دا به د شپې لپاره پرېښي او شاید شپه هم دلته وکړي نو واقعا په دغسې ځایونو کې بانډار کول مجلس کول چکر لپاره راتلل ځانګړی او خاص خوند لري مخکې مو بار بار یادونه وکړه چې د نورستان هر ځای هره دره هره ولسوالي ډېره ښکلې ده که څومره موږ هم ستاینه وکړو خو بیا هم کمه ده تاسو ګورئ چې دلته هم د دې ځای په غاړه سیند بهیږي او ښایسته منظره یې جوړه کړې ده یخني دا نو د هماغه سیرلي کوم چې هغه مخکې ورور یادونه وکړه د هغې یخني ده موږ به هم نوشیجان کړو تاسو ته چې دی د زړه صبر غواړو نو څنګه کوئ نږدې نه یې که تاسو به موږ سره نوشیجان کړي وو عمري صاحب هم را سره دی عمري صاحب څنګه یې ته الحمدلله مننه ژوندی اوسئ ساعت تېر دی ماشاءالله ډېر ښایسته ځایان دي د نورستان الله دې زموږ او ستاسو دې امارت اسلامي ته دومره وس او توان ورکړي چې د دغه اول د سړکونو غم یې وکړي بیا نور ورسره ترڅنګ د تفریحاو یو پروګرامونه او فرصتونه خلکو ته برابر کړي
چې همدغسې لکه زموږ غونته نور دوستان راشي نور راشي واقعا د ښکلا ځای هم دي. ډېره مننه. تا چې کله دغه دوستان ولیدل چې په چکر دلته راغلي وو او بیا سیرلی ذبح کړی و، تاسو احساس وکړې؟ بس واقعا دغه پروګرام د ما ډېر خوښ شو. دا کلیوالي مجلس دی، کلیوالي پروګرام دی، ډېر خوند یې وکړې. یعنې پروګرام د دې د خوند ترې ما واخیسته. او دغه ځای کې بیا ګوره ځانګړی خوند هم لري ځکه تر څنګ سیند هم دی، ګرمي هم نشته دی، یخه هوا ډېره زیاته. موږ او تاسو خو ننګرهار کې وسوځېدو. بس الله دې موږ او تاسو ته اجر راکړي، الله دې موږ او تاسو ته سره د نورو دوستانو دغه توفیق ورکړي چې دغه ځایو ته په تفریحګاه راشي، په چکر راشي او د ژوند خپل ژوند څخه خوند واخلي. همدې هیله. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو راسره اوسئ، تاسو به د دغې سیمې څو په زړه پورې او ښایسته انځورونه وګورئ. وروسته به انشاءالله موږ بیا هم له تاسو سره یو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چې عابد صاحب سره د مکمل کاري ټیمه دلته راغلی دی او دغه نننۍ ورځ د چکر لپاره ځانګړې کړې ده. نو ما سره یو بل ورور هم تر څنګ ولاړ دلته، دوی لګیا وو چمن کې کرکټ کولو. راغلم چې دوی سره هم خبرې اترې وکړم. ورور السلام، ستړی مه شي، په خیر راغلی. عزتمن صاحب په خیر راغلی، خوشحاله اوسئ. چې تاسو مې ولیدل ډېره زیاته مننه. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني. زما نوم دی عبدالله مبارک، د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم، د هرز کلي اوسېدونکی. مبارک صاحب که دا راته ووایې چې په کومو کارونو مصروفه یې، ورځنۍ چارې دې څه دي؟ نن خو تفریح ته فکر کوم ځانګړې کړې ده. بېشک وروره موږ خو د دې ریاست کارکوونکي یو او نن ورځ راغلي وو د چکر دپاره موږ ځانګړې کړې وه. مرکز هیتان هم راغلي او موږ غوښتل ده چې هغوی ته هم چکر ورکو او موږ په خپله هم لږ تفریح واخلو. د دې په خاطر نورستان ولایت مرکز اخري کلی اشټوي چې د چیم ساحه ده، دې ځای ته راغلی او دلته لوبې کوو. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. که څه هم نورستان موږ بار بار یادونه وکړه چې ټول ښکلی دی که نه، خو دغه ځای ماشاءالله بیا بیخي ډېر ښکلی دی، هوا یې یخه ده. ته چې دلته راغلی تا له څه څخه ډېر خوند واخیسته؟ تا لپاره څه ډېر په زړه پورې و دلته؟ موږ خو همیشه بلد یو دې خاورې سره، خو بیا هم چې دې ځای ته راغلو د دې ځای ښکلا او آب و هوا شو، بیا چې تازه اوبه مو وڅښلې او داسې د شین چمن مو ولیده که نه، نو داسې راغلو د یخ هوا سره، چونکې ښکته لږ هوا ګرم ده، دې ساحې هوا بیا ډېره ښایسته ده. بلکل. دا راته ووایه تاسو زموږ راغلو که نه کرکټ هم دلته کولو لګیا وئ، ټسټ میچ و که نه لاس وریز هم لګولی و، څه حساب و؟ خو دا خو ټسټ لوبه و، اصلي لوبه موږ وروسته شروع کړي. موږ غوښتل چې یو تفریحي یو ځان امادګۍ دپاره لوبه موږ کوله. مطلب پکې د 50 والا که نه آوټ شوی؟ نه روان وم پکې 50 قریب وو چې 50 پوره کړو، خو بده خطا د ستاسو راتګ سره بیا ملګرو چې دې سره دا بعض دوستان ځینې نظر لري که نه، وایي دغه شیخان چې دي که نه، وایي چې اوس سوځېږي بېرته به یې چاته ویټ نه ورکوي، ډېر خوښېږي. رښتیا ده که دروغ ده؟ نه زموږ شیخ اصلا حاجمه ملا ده، مشهور کلاري، تاسې پېژنئ. هغه خو ډېر موږ د هغه پلویان یو که نه، موږ هېڅکله موږ داسې کار نه کوو. نو مطلب مې دې کې و که نه، وایي دغه بیټ ډېر خوښېږي، بال نه کوي که نه، فیلډینګ کوي، خالي بیټ یې کلک لاس کې نیولی، بس ما ته خالي بالونه کوه. زه خپله بالینګ خوښوم او بیټینګ زه دونه نشم کولی، بالینګ زما خوښېږي، ملګرو ته خپله پته ده. زه بیا هم ګزاره کوم بیټینګ، خو بال مې ډېر خوښېږي. ډېر خبریالی اوسئ. په اخره کې د لاندې وروستی پیغام اورو، څه غوښتل لري هېوادوالو ته او ځوانانو ته، هغوی چې تر اوسه پورې نورستان ته نه دي راغلي، ستا ورته پیغام څه دی؟ زما ټول هېوادوالو ته پیغام دا دی، او نورستان هم د نورو ولایتونو په شان د افغانستان یو جز دی او غواړو چې راشي. موږ هم ماشاءالله په ډېر ولایتونو باندې ګرځېدلی یو، ډېر ولایتونو ښکلا او د هغوی مثال
زیب و زینت نه مونږ خونه اخیستی دی نو داسې هغوی دې هم راشي ځکه چې نږدې نه وویني هغوی په خپله پوه شي مونږ به اول خو د اسلامي امر نه مننه کوو چې ماشاءالله ډېر ټینګ امنیت نیولی دی او مثال ټول خلک خوشحاله دي او بیا چې دی هیوادوال ته دا ډاډ ورکوو چې نورستان امنیت ځای دی او خلک یې ښه دي انشاءالله د مېلمنو سره ښه رویه کوي داسې څومره چې همکاري کېږي هغه کوي ورسره نو په دې اساس باید خاص کر دې وختونو کې چې نور ولایتونو کې ګرمي ډېره ده او دلته تاسې خپل ګورئ ښکلا هم شته مثال تازه اوبه هم شته او بیا چې ښه آب و هوا هم لري معتدله آب و هوا چې هر سړی پکې خوند لیدلی شي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ اخره کې ما ورته چې دی یو اور میچ کوو صحیح ده چې ته ګټې که زه صحیح ده لیدونکي راسره اوسئ ما ورور دغه لوبه مخې ته بیایو چې څوک بریالی کېږي کور دې ودان ډېره زیاته مننه خوږو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه په دې هیله چې تاسو هم له موږ سره د نورستان د مرکز پارون د چیم له دغې درې څخه کومه چې په زړه پورې او جالبې منظرې لري او دلته مو له مختلفو هیوادوالو سره خبرې اترې وکړې خوند اخیستی وي که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي نو حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه